وګړي هم مستعمره شو. خپل پلرني او مورني وطن سره یو ځای شي چې نوم افغانستان د افغانستان سره یو ځای کیږي. دا ستونزه پاکستان ته ډېر یو ناسور غونډه یو غټ یو درد و. یعنی د بنو د جرګې غوښتنه ونه منل شو او په ډاګه اعلان کړ چې موږ نه هند غواړو او نه پاکستان غواړو. چا نه پښتون ویلې، چا نه پټان ویلې، صرف افغان ورته وایي. د دوی غوښتنې د پامه وغورځول شوې. دغه د ډوران مسله هم داسې ګمګوسه پاتې هم ولس مستعمره شو ځمکه. هر کله چې فرهنګي کارونه مخکې کېدل، د عوامو خلکو د ویښتیا خبرې کېدلې، هغه به ځپل کېدل. دلته نظامونه ګډوډ شو په افغانستان کې. د دروغ باندې یو انتخابات دوی جوړ کړ او ویل چې د خلکو پاکستان غواړي. د والیبال پاس او هغوی په شوټ ووهه. ملل متحد موضوع حل نشوه. ډېر زیات هغه اسلامي نهضتونه چې هغوی لګیا وو د هغوی یوه هڅه هم دا وه انګریزانو سره پخواني اسناد تمام لغوه اعلان کړي. دغه اسلامي نهضتونه بیا څه شو؟ د صوبې افغانان هندوان دي یا هندوان سره ډېر نږدې تمایل لري، هندوان سره ډېر مینه او محبت لري او موږ سره نه لري. دوی ټول په همدغه یو پالیسۍ کې وګڼل. دلته نور د افغانستان هیڅ ډول لاسرسی نه درلود. د ووټونو وروسته چې افغانستان دې حالت له ورسولو خو هماغه زړه پالیسي وه چې دوی فکر کوه چې دا باید بیرته له سره ژوندی شي. په قبایلي سیمو کې وزیرستانونو سره څه وشولو؟ دوی ورته مساوي حقوق نه ورکول، نه په قانون کې، نه په حکومت کې، نه په نظام کې، نه په تعلیم کې، نه په اقتصاد کې. اوس چې څه روان دي او څه په پاکستان کې اوس کیږي، چې څومره ته د قوم سیاسي شعور ډېرېږي، هماغومره به دوی د خپل حقوق غواړي.